بسم الله الرحمن الرحیم. ولې موږ رنګونه وینو؟ صحیح ده. ولې موږ رنګونه وینو؟ نو موږ سره ویزیبل لایټ چې دی د لیدو وړ رڼا، د لیدلو وړ رڼا نورو، دا موږ سره الکترومګنیټیک ویوز دي، الکترومقناطیسي امواج دي. او دغه الکترومقناطیسي امواج د هغوی طلي موج چې دی چې موږ یې په سترګو وینو، دا تقریبا 380 یا 400 نه واخله تر 750 نینومیټر پورې. یعنې زموږ سترګه چې ده ریټنا، سترګه کې یو برخه ده ریټنا ورته وایي، ریټنا دغه برخه حساسه ده د دې ساحې پورې، 400 نه واخله تر 750 نینومیټر پورې. او ریټنا چې ده دا په سترګه کې یو برخه ده، وروستی برخه ده. نو نور چې دی دا الکترومقناطیسي امواج دی، او په دې کې ویزیبل ساحه چې کومه ده، لیدلو وړ ساحه، هغه یا زموږ په هغه کې شیان چې وینو موږ ته رنګه ښکاري شیان پکې، نو هغه 400 نه واخله تر 750 نینومیټر پورې ده. هر یو ویولین چې موږ واخلو په دې کې 400 401 402 3 400 500 600، هر یو ویولین چې موږ واخلو، هر یو ویولین طول موج کم دی، هر یو طول موج ځان له طول موج لري چې هغه ځان له انرژي لري، ځان له فریکوینسي لري. صحیح ده. او کله چې نورو د یو جسم سره ټکر وخوري، هغه بیا زموږ سترګو ته راشي، موږ ته هغه شی ښکاري، موږ ته هغه شی ښکاري. نو دې کې څو صورتونه جوړیږي. کله چې نور چې دی په یو جسم سره ټکر وخوري او هغه بیا زموږ سترګو سره راشي، سترګو کې کڼکۍ لګېدلي رڼا دپاره، پیوپل ورته وایي، هغه هغې څخه تېرې شي، بیا مایع د منځ کې هغې څخه هم تېرې شي. نه بیا شاته یو پرده ده چې هغې ته ریټنا وایي، ریټنې سره ولګي، او ریټنه کې چې دی هغه ډېره حساسه ده، نو هغې نه بیا سګنل یې روان شي دماغ خواته ځي. نو دغه د ټوله پروسه چې موږ سره کېږي، صحیح ده. نو په دې کې دا زموږ ریټنا چې ده دا د 400 نه 950 پورې چې کوم طول موج دی د نورو، دا موږ سره دې ته حساسه ده، یعنې دا موږ ته رنګه ښیي دغه ساحه. نور که بل ځای دغه شی موږ ته به شی یا تور ښکاري یا به سپین ښکاري. مثلا که یو جسم ټول نور جذب کړي، ټول نور جذب کړي، نو هغه به بیا موږ سره تور ښکاري. صحیح ده. که ټول نور جذب کړو، ټوله رڼا یې جذب کړه، یو جسم دی ټوله رڼا یې جذب کړه، ابزورب یې کړه، نو هغه شی به ما سره ښکاري بلیک، صحیح، تک تور به ښکاري. او که ټوله ایمیټ کړه، صحیح ده، ټوله رڼا یې ایمیټ کړه، هغه به ما سره ښکاري سپین، که نه بې رنګه. او که چېرته داسې وشي چې دریم صورت دا دی چې ځینې جذب کړي، ځینې نور چې دی هغه جذب کړي، او ځینې چې دی ځینې برخه هغه څه کړي، ځینې برخه څه کړي، هغه یا تېره شي، صحیح ده، ټرانسمیټ شي، یا مثلا انعکاس وکړي، صحیح ده، ځینې چې تېره شي یا انعکاس وکړي، نو دې کې بیا موږ سره هغه شی چې دی هغه بیا موږ سره رنګه ښکاري.
صحیح ده. خو ساحه به همدغه 400 نه واخله تر 250 نیلومیټر پورې، 250 نیلومیټر پورې. مثال په توګه مثلا موږ سره نور راغی په یو جسم وغورځېده، صحیح ده. یو جسم دی، مثلا دا یو جسم دی او دې باندې نور راغی وغورځېده او دې ته بلو ګرین چې دی دا جذب، بلو ګرین یې جذب کو او دا نور چې کوم ټرانسمیټ شو دنه انتقال شو، صحیح ده. نو دې ته موږ کمپلیمنټري کلر یو خو یې نور جذب کو او څه تیر شو، یا کوم چې تیر شو هغه موږ ته ښکاري هغې ته موږ کمپلیمنټري کلر یو، کمپلیمنټري رنګ. نو که بلو ګرین ته جذب کړي نو دا به ما ته نارنجي ښکاري. دا کمپلیمنټري کړ د جسم رنګ بد شی دی، دا به نارنجي، یعنې کم نور چې جذب کړي ما ته به هغه جسم هغه شان نه ښکاري، کم چې ټرانسمیټ کړي تیر شي دی، صحیح ده، یا ریفلیکټ کړي انعکاس وکړي هغه رنګ به ما ته ښکاري. هغه مو چې کوم انعکاس یې وکړي او یا مثال په توګه کم چې تیر شو څه یې جذب کو او څه تیر شو نو دغه تیر رنګ چې کوم دی د تیر توري موج رنګونه چې کوم دي یا ویولنس چې کوم دی دا به ما ته کمپلیمنټري رنګ به دې ته یو او دغه جسم به ما د په همغې رنګ کې ښکاري. مثال په توګه ګوره یو مثال خو موږ دا یو بل مثلا ما سره یو شی شین دی ښکاري نو اصل کې دا پرپل رنګ کې دی. که یو شی ما ته زیړ ښکاري زیړ نو د اصلي رنګ د ده ابي دی او که چاته ما ته دا ابي ښکاري نو دا خپل اصلي رنګ د ده زیړ دی. نو موږ که طولي موج زه واخلمه نو که یو جسم باندې نور ولګي ویزیبل ساحې نه لیدو وړ ساحې نه هغه تی بنفش رنګ جذب کو. بنفش رنګ طولي موج چې دی 400 نه واخله تر 415 نیلومیټر پورې دی. نو دا به ما ته یلو ګرین ښکاري. دا ما ته څنګه ښکاري؟ یلو ګرین، یعنې په زیړوالي کې به لږ شینوالی زیړ شین به ما ته ښکاري. او که چېرته د جسم نور پوچ ولګېده دا جسم ابي برخه چې ده د نور ابي برخه جذب کړه ما ته به دا زیړ ښکاري، صحیح ده. او که ابي شین چې دی ابي شین دی جذب کو ما ته به دا مالټۍ غوندې ښکاري، صحیح ده. او که چېرته شین ابي جذب کو صحیح ده شینوالی به ډېرې پکې ښه ابيوالی پکې کمې که دی جذب کو نو بیا ما ته سور ښکاري. او که چېرته شینې جذب کو نو ما ته به پرپل ښکاري، پوټاشیم پرمنګنیټ بنجنایي ټایپ چې ورته موږ یو. او که یلو ګرین جذب کو نو بیا بنفش ښکاري او که زیړ جذب کو بیا ما ته ابي ښکاري. خو که یو شی ما ته مثلا ابي ښکاري مثلا ما ته سور ښکاري یو شی دا خپل رنګ د دې شي ګرین بلو دی، ګرین بلو جذب کړی دی، صحیح ده. همدارنګې که یو شی ما ته مثال په توګه ابي ښکاري دا خپل رنګ د ده ابي مونږ ته ښکاري وبښئ خپل رنګ د ده زیړ دی. نو دا کوم شی چې موږ ته ښکاري دا د دې جسم رنګ نه دی، سور رنګ نه وي، شین نه وي او ابي نه وي. دا موږ ته چې کوم رنګونه ښکاري دا کمپلیمنټري کلر دي، دا دنه تیر شوي دي یا منغص کړي دي. کومې چې جذب کړي دي دا د هغه جسم هغه اصلي رنګ دی، هغه ابزارب
کلر ابزارب دی دغه رنګ یې چې جذب کړی دی. نو که بنفش رنګ جذب کړي صحیح ده، نو دا ما سره یلو ګرین دی. که یلو جذب کړي دا بلو دی، او که ګرین جذب کړي دا پرپل دی مثال په توګه. که بلو جذب کړي دا یلو دی، که یلو جذب کړي بلو دی. یو بل څه دی، که یلو جذب کړي دا شی به بلو وي، که بلو جذب کړو نو دا موږ سره دا شی دی یلو دی. نو دا د جسم وبخښئ د جسم چې څومره نور کم نور جذبوي او کم موږ سره ټرانسمیټ کوي، کم ته تېرېږي، نو دغه ټرانسمیټډ رنګ ته موږ کمپلیمنټري کلر وایو. دې ته موږ څه وایو؟ کمپلیمنټري کلر ورته وایو. نو دې وجه نه کیمیا کې موږ یو چې یو شی ماته سور ښکاري نو موږ هغه سور نه، نو ریډ از ناټ ریډ، بلو از ناټ بلو، وایلټ از ناټ وایلټ، یلو از ناټ یلو. زیړ نه، زیړ ابي او ابي زیړی. صحیح ده. همدارنګې ګرین چې دی شین نه وي بلکې شین پرپل وي، او که چېرته پرپل وي نو هغه شین وي.